د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن یکشنبه د سلواغې 15مه د 2023 میلادي کال د فبرवरी میاشتې 4 منټې سره سمون لري. روانه خبري سات درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. ملا برادر اخوان وایي ملي پراختیا شرکت نړۍ ته د اسلامي نظام وړتیاوې په ښه ډول ښکاره کړي دي. سپین بولدک له لارې پرون 15 کورنۍ هېواد ته راستنې شوي او غزه کې یو بل سیوانیز سرتیری وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. ملا برادر اخوان وایي ملي پراختیا شرکت نړۍ ته د اسلامي نظام وړتیاوې په ښه ډول ښکاره کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوان نن د ملي پراختیا شرکت له بیلابیلو برخو لیدنه کړې او د هېواد د بیا رغونې په برخه کې دغه شرکت کړنې ستایلې دي. باختر اژانس ته د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي دي ملي پراختیا شرکت په کم وخت کې ښې لاسته راوړنې لري او نړۍ ته د اسلامي نظام او افغانانو وړتیا په ښه ډول ښکاره کړي دي. ملا عبدالغني برادر اخوند د ملي پراختیا شرکت د هڅو د ستاینې ترڅنګ د شرکت مسؤلینو ته د هر ډول مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د ملي پراختیا شرکت اجرایي رئیس عبدالرحمن آتش هم د ملا برادر اخوان له ورتګ مننه کړې او ډاډ یې ورکړی چې ملي پراختیا شرکت د هېواد د آبادي او ځان بساینې لپاره هر اړخیز پلانونه لري چې پر ځینې په عملي ډول کار روان دی. د سپین بولدک له لارې پرون 15 کورنۍ هېواد ته راستنې شوي. په کندهار کې د ثبت او تثبیت او استقبال کمیټې مسؤلینو د سپین بولدک له لارې د 15 کورنۍ د راستنېدو خبر ورکړی دی. په سپین بولدک کې د ثبت او تثبیت د استقبال کمیټې مسؤلین وایي پرون له پاکستان څخه 15 کورنۍ هېواد ته راستنې شوي. سرچینې زیاته کړې چې یاد کورنۍ د مرستو اخیستلو لپاره بیلابیلو مؤسسو ته ور پیژندل شوي دي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې اوس هم یو بهرنی خبر. غزه کې یو بل سیونیست سرتیری وژل شوی. د اسرائیلو پوځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې پرون شنبه یو 40 کلن سرتیری د غزې په سویل کې له فلسطیني جهادي ډلو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. پوځ ویلي د دې سره د روانې جګړې له پیل راهیسې په ځمکني عملیاتو کې د ټولو وژل شویو سرتیرو شمېر 215 تنو ته ورسېد. 215 تنو ته ورسېده. د رسمي شمېر له مخې د اکتوبر پر 9 نیټه په ډلیزه توګه د وژل شوي په ګډون تر دا مهاله ټال 15 تنو ته د سیونیست سرتیري وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. د ځینو غیر رسمي سرچینو له مخې بیا دغې جګړه کې تر دا مهاله زرګونه اسرائیلي سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت. لوی الله مو مل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.